سلامونه. پوښتنه دا ده چې آیا په اوسني وخت کې چې طالبان په واک کې دي جنگ راتلی شي که نه، یا د یو بل جنگ خطر شته که نشته. موږ دا پوښتنه په بارهاو کرتي په رمز، په کنایه او په ځینې نور ډول ویلې ده چې طالبان دغه کوم روش چې خپل کړی دا د افغانستان ته د جنگ راوړلو په معنا دی. خو دا ځل ملګرو غوښتنه کړې ده چې موږ په مفصل ډول باندې په دې خبره باندې وغږیږو چې ولې افغانستان ته جنگ راتلی شي، کوم دلایل موجود دي چې افغانستان کې د جنگ باعث ګرځېدلی شي. د ټولو نه مهمه خبره دا ده، طالبان د حکومتوالۍ او په سیاست کې د په انعطاف یا په سیاسي رهبریت کې ډیر وروسته پاتې دي او دوی نشي کولای چې د ټول ولس خو پرېږده د ځینې خاصو خلکو ډلو نړیوالو سره د افهام و تفهیم ژبه پیدا کړي او تر څو وکولی شي هغه واټن چې د ولس او دوی ترمنځ موجود دی، هغه واټن چې د دوی او د روڼاندو یا د روشنفکرانو ترمنځ موجود دی، هغه واټن چې د دوی او د نړیوالو مدني فعالانو، د ښځو د حقوقو د فعالانو، د ښوونځیو د فعالانو د هغوی ترمنځ موجود دی، هغه واټن راکم کړي. دوی هم اوس فکر کوي چې د دوحې معاهده د دوی د نصرت معاهده وه، نه هغسې نه وه. خو زه خپلې خبرې نه اوږدوم، یوازې غواړم په هغه انظارو یا اسبابو یا لاملونو خبرې وکړم چې د جنګ راتلو سبب ګرځي. دا مهال د طالب په مقابل کې څو سنګرونه خلاص دي چې دا سنګرونه په خپله کېدلی شي په وخت راتلو سره، لکه څنګه چې طالبان له کمزورۍ څخه بیرته نړیوالو او یا د استخباراتي شبکو پام ځان ته وګرځو او بیرته د خرید و پلور بازار ته وړاندې شول، همداسې دا سنګرونه هم کېدلی شي په راتلونکي کې د استخباراتي نیابتي جګړې د توجه تمرکز وګرځېږي او د طالبانو او یا د اوسني واکمنانو پر ضد استعمال شي، کټ مټ لکه طالبان چې استعمال شو. هغه اوله چې د ازادۍ جبهه ده، چې دا جبهې مشري نامعلومه ده چې څوک دي، خو دوی یوازې په سنایپري وژنو باندې دغه کوي او دغه داسې دي چې په دې کې پخواني طالب مرور چارواکي او نور ملي فکر ځوانان دي. دویمه متحده جبهه ده چې د جنرال سامي سعادت په مشرۍ رامنځته شوې ده او پکې یو شمېر پخواني چارواکي موجود دي. دریمه د مقاومت جبهه ده چې پخواني زیاتره چارواکي د احمد مسعود په مشرۍ باندې ده او د زیاتره د شمال ټلوالې غړي دي. همدارس داعش دی، د ملا منان نیازي ډله ده، د حکمتیار ډله ده، د ملا منصور ډله ده. دا هغه ډلې دي چې فعلا د طالب سره په جنگ اخته دي، څوک د پردې تر شا او څوک مخامخ. بله د دې ورخوا څلور داسې نور لاملونه موجود دي چې په خپله په طالبانو کې دي چې د جنگ سبب ګرځېدلی شي، د طالبانو د کمزورۍ، د طالبانو د منځه تللو، د طالبانو د انزوا سبب ګرځي. هغه په اوله کټګوري د طالبانو خپلمنځي اختلافات، په دې کې د کندهار ګروپ، حقاني ګروپ او نور طالبان په درې کټګوري ویشل شوي. دویم د طالبانو تر خپلمنځي اختلافات چې دي چې په دوه کټګوري شلي. اول دا دي چې د نړیوالو سره غواړي تعامل وکړي او دویم غواړي چې وچ کلک سیاست وکړي او په دې غرور سواره دي چې موږ نصرت او ګټه په خپل زور منیوله چې څه مو زړي هغه کوو. دریم د طالبانو په منځ کې اختلافات چې طالبان په درې ډلو باندې ویشلي دي. هغه یوه ډله د پنجاب طرفداران دي یا پنجاب لاسپوڅي دي چې نومونه یې په بارهاو کرتې په رسنیو کې راغلي دي، پاسپورټونه لري، د طالبان د پنجاب ګټو ته ډیر د افغانستان له ګټو نه وفادار دي، هملته کورونه دي، هملته میشت دي، هملته سرایونه لري، تجارتونه لري، سوداګري لري. بله د افغانستان طرفداران دي چې دا ډیر کمزوري طبقه ده، دوی هیڅ واک و قدرت نه رسیږي. او دریم د امریکا د استخباراتو ډلې غړي دي، د امریکا د استخباراتو لپاره کار کوي. له دې ورخوا چې دی په کندهار ګروپ طالبانو کې هم یو ډیره خطرناکه لوبه روانه ده چې هغه د غلجیو، درانیو، پوپلزیو او څکزیو اختلافات دي چې د دې بیخ او بنسټ هم ډیره مخینه لري، ډیر اوږد تاریخ لري چې په خپل وخت سره به خبرې وکړو، ځکه د جنوب غرب حوزه چې دا په خپله په ذات خود د طالبانو کې چې دا د یو لوی سرخوږي سبب ګرځېدلې ده او دوی د خپل منځي اختلافاتو نه بغیر د نور طالبانو سره هم د برترۍ او بهترۍ او بدترۍ په تعادل باندې یا په تناظر باندې دغه کوي چې د دې تر شا ډېرې څیرې دي چې اوس یې لمون نه تېرېږم چې دا پکې عمده رول لري. دا هغه څه دي چې طالبان کولی شي د یو غټ چیلنج ننګونې سره مخ کړي او افغانستان د یو لوی جنګ، ناورین او بدبختۍ خواته ټیل وهي. خو
که چیرته طالبان وغواړي د دې ټولو خبرو مخه نیول کېږي، هغه یوازې دا دی چې طالبان باید ملت ته رجوع وکړي، ولس ته رجوع وکړي، یو جمهوري دیموکراتیک نظام ته رجوع وکړي او یو داسې نظام راولي چې د ټولو خلکو پکې خوښه وي. هغې کې باید یوازې مذهبي اقلیت یا مولا باید پکې نه وي، هغې کې باید ټول قومونه، ژبې، سمتونه، خلک دا باید پکې ټول موجود وي او خپل ځان پکې وګوري. یو داسې حکومت رامنځته کړي چې په هغه په واقعي ډول باندې حکومت وي. د دې کلیشه‌ایي کلمو خلافت دی او امارت دی او اسلامي نظام دی او جهاد دی او دا ډرامې او د دې څخه تیر شي، ځکه دا په حقیقت دا دی چې دا یوازې پرته له دې نه چې د نبراسکا پروژه او بل هیڅ هم نه و. زه خپلې خبرې نه اوږدوم، زما خبرې همدا دي. دا ویډیو مخکې شیر کړئ تر څو طالب چارواکو ته ورسیږي. که چیرته بیا وخت راغی په دې به بیا مفصل بیا خبرې وکړو، یو به سره وڅېړو او پرې به خبرې وکړو. مننه. کور مو ودان.